سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. کابل کې د حزب اسلامي سلګونو پلویانو د نجیب تلین مانځلو پر ضد لاریون کړی دی. طالبان وایي د خبرو ځنډېدل په دې معنا نه دي چې ګوندې تفاهم ناشونی دی. هرات کې د ترافیکي پیښې له امله 10 تنه وژل شوي، 9 نور ټپیان دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي کابل حکومت د نجیب تلین په دې موخه لمانځي چې د سولې بهیر شنډ کړي. هلمند کې د سنګوري اربکیانو پر پوځي مرکز موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې. د آذربایجان ولسمشر وایي تر هغې چې ارمني ځواکونه له قره باغ سیمې نه وي وتلي اوربند نه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاوش اوغلو وایي د ارمنستاني متجاوزینو پر وړاندې د آذربایجان ملاتړ کوي. روسیه د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خبرو کوربتوب ته چمتوالی ښودلی. اوکراین کې د اور لګېدنې رامنځته کېدو له کبله 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د امریکا سفیر وایي د غوښتنې په صورت کې بین الافغاني خبرو کې د درېمګړي رول لوبولو ته چمتو دي. د خبرونو پای.